د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی پا یا پی. پا یا پی د پښتو په تورو کې دریم توری دی چې د نن ورځې په سبق کې به یې ووایو. کتاب دریمه پاڼه راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د په توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له پورته لږ ښکته ځي او بیا کیڼې خواته تاویږي او په کیڼ لوري حرکت کوي، بیا بیرته پورته خواته خیږي. دا راښیي چې پا داسې لیکل کیږي. د پا شکل دې وپېژانده. اوس د پا په غږ خبرې کوو. ګورئ، پا د پیشو د کلمې په سر کې د لیکل شوي په توري غږ دی لکه پیشو. تاسې ووایئ پیشو، بیا ووایئ پیشو. د پالیز په کلمه کې د پا د غږ شکل په سر کې راغلی دی لکه پالیز، لکه خاپ، لکه پښتو، لکه اسپه، لکه ټپ. ما څو ځله کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو نه کلمه جوړیږي لکه پیشو. شاباس. اوس مو چې د په غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د په توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د په توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. یوازې په خپله لکه خاپ. دویم په له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د پیشو په کلمه کې د په توری راغلی. دریم په له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د اسپه په کلمه کې. څلورم په توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د ټپ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، پیشو او ترې لاندې پالیز لیکل شوی دی. دا ګورئ، د پیشو په کلمه کې یو ځل او د پالیز په کلمه کې هم یو ځل د په توری راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې یوه پیشو رسمه شوې ده. تاسې پوهیږئ چې پیشو یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د پیشو انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د پیشو د کلمې لیکل یاد کړئ. د پیشو کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. پا یا شه وه توری چې سره یو ځای شي نو پا یا شه وه لوستل کیږي. که پا یا شه وه پیوسته ولوستل شي نو پیشو کلمې ته غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د پالیز کلمه له 5 تورو نه جوړه شوې ده. پا آلازه، پا آلازه. پالیز. د پیشو او پالیز په کلمو کې مو د په توری لیکل ولیدل. اوس به د په توری د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د په کارونه په جملو کې. ښه نو تاسو غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو هم پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا پیشو برګه ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ.
په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د پ توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا پیشو برګه ده. سپینه پیشو ښکلې ده. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه په توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته یو ځلې د پ توری د کلمې په سر کې لیکل شوی او یو ځلې د کلمې په منځ کې د سا او ی تر منځ راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ پ توري پر سر په ولیکئ چې د پ توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي. د پ د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د پ توري په سر کې شکل لیکو. د پ توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، پر تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. پالیزوان پالیز لري. پالیزوان په اسپه ګرځي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر په توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه پ د قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر پ په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو پ د پالیز د کلمې په سر کې د ا د توري سره یو ځای راغلی دی او دویم پ د اسپه د کلمې په منځ کې د سا او ه د تورو په منځ کې راغلی دی. پالیزوان پالیز لري. او دویمه جمله داسې ویل کیږي: پالیزوان په اسپه ګرځي. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې پالیزوان پالیز لري لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه د پالیزوان په اسپه ګرځي د جملې په سر ولیکئ. پالیزوان پالیز لري. پالیزوان په اسپه ګرځي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې یې پکې راوړي دي. دا پیشو برګه ده. سپینه پیشو ښکلې ده. پالیزوان
پالیز لري. پالیزوان په اسپه ګرځي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر یو پتوری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو په سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا پیشو، برګه، دا سپینا، پیشو، ښکلې، دا پالیزوان، پالیز، لری، پالیزوان، پ اسپا، ګرځي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کیږئ مه، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ، کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ، راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د پ توری لیکل شوی دی. د دې هر یو پ توري د پاسه پ توری ولیکئ. کله مو چې هر پ توری ولیکه، کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هر یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا
پیشو برګه ده. سپینه پیشو ښکلې ده. پالیزوان پالیز لري. پالیزوان په اسپه ګرځي. په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې په توري تمرین وکړئ. د په توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي په توري تمرین وکړئ. د په توري په سر کې شکل لیکو. په زیړه کرښه دا پیشو برګه ده ولیکئ او په توره کرښه سپینه پیشو ښکلې ده ولیکئ. د په توري یوازې شکل لیکو. د په توري یوازې شکل لیکو. د په توري یوازې شکل لیکو. د په توري په سر کې شکل لیکو. د په توري په سر کې شکل لیکو. د په توري په سر کې شکل لیکو. د په توري یوازې 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 شکل لیکو. دا پیشو برګه ده.
سپینه پیشو ښکلې ده پالېزوان پالیز لری پالیزوان اسبا گرزی دا پیشو برگا دا سپینا پیشو ښکلې ده په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د پ توري شکلونه یوازې داسې لیکل کیږي له نورو تورو سره ګډ په سر منځ او پای کې داسې لیکل کیږي کلمې مو زده کړې خاپ پښتو اسپه ټپ سپینه برګه ښکلې پالیز پالیزوان ګرځي پیشو لري تمرین او داسې نور له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ